پنجشیر ولایت کې د مقاومت جبهې سره د اړیکې په توګه 3 کسان نیول شوي دي. سلام ستړي مشئ، وخت مو پخیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو لپاره در سره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. پنجشیر ولایت کې د مقاومت جبهې سره د اړیکې په توګه 3 کسان نیول شوي دي. په پنجشیر ولایت کې د طالبان ځایي چارواکي له مقاومت جبهې سره د تړاو په توګه 3 کسان د نیولو خبر ورکړی دی. د پنجشیر د والي ویان ابوبکر صدیق ازادي راډیو ته ویلي دغه کسان نن دوشنبه د مقاومت جبهې سره د تړون په شک نیول شوي دي. د والي ویان دا خبره تایید کړې او د نیولو شویو کسانو جرم ثابت شوی او محکمې ته به معرفي شي. د ناتایید شوي راپورونه وایي چې په پنجشیر کې 12 نور کسان هم نن سهار په همدغه شک نیول شوي دي. د مقاومت جبهې چې د طالبانو پر وړاندې د وسلوالې مبارزې پر مخ د بیولو خبر ورکړی، په دې باب څخه یې څه نه دي ویلي. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کړی خبر. تر بیا ښه وخت.